هغه قوم چې د اوسپنې نوکان یې درلودل. له انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې زه معراج ته بوتلم نو داسې یو قوم سره مخ شوم چې د اوسپنې نوکان یې وو او په هغې سره به یې خپل مخونه او ځانونه ستړي کول. نو جبرائیل علیه السلام څخه مې وپوښتل دا خلک څوک دي؟ ځواب یې راکړ چې دا هغه کسان دي چې د خلکو غوښې به یې خوړلې، یعنې غیبت به یې کاوه او د خلکو بې عزتۍ او عیبونو پسې به ګرځېدل. نو ګرانو مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله دې موږ او تاسو له غیبت کولو څخه وژغوري. رب العزت دې زموږ په ژبه باندې استغفار تل جاری وساتي. آمین آمین.